محترم الله جل شانه دی امت ته ليله القدر د شپه ولې ورکړه سوجه محترم امام مالک رحمه الله په خپل کتاب مؤطا کې دا خبره لیکلې ده چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت عمر ته وکتل د خپل امت عمر ورته ډیر زیات کم ښکار شو په نسبت د مخکینی امتونو زکه د مخکینی امتونو عمر ډیر سیواو نو الله جل شانه دی امت ته د ليله القدر دا بهترین شپه ورکړه چې په دې شپه کې عبادت کول دا د زرم میاشت د عبادت نه بهتره وګرځولو او غوړې ته وګرځولو دا شان محترمو په دې شپه کې نور هم داسې ډېر خصوصیات دي چې الله جل شانه په دې شپه کې خو دي ځکه دې شپه د داسې عزت حاصل لې داسې عظمت ورته حاصل لې لکه یو خصوصیت پکې دا هم دی چې الله جل جلاله په دې شپه کې قران کریم را نازل کړی دی یعنی د لوح محفوظ نه اسمان دنیا ته په دې شپه کې قران کریم نازل شوی دی بیا د اسمان دنیا نه په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې په واسطه د جبرائیل امین نازل شوی دی کله به یو آیات کله دو آیات کله یو سورت کله نیم سورت دغه شان پوره قران کریم هغه په درش کاله کې نازل شوی دی هم په دې شپه کې نازل شوی دی محترمو نو عزتمن درونو د قران کریم نزول ظفر شوی دی یو د لوح محفوظ نه اسمان دنیا ته بل د اسمان دنیا نه په نبی علی صلوات و سلام باندې نو عزتمن درونو دې شپه ته زکه داسې عزت حاصل لې چې د دې نسبت هغه د قران کریم سره راغلی دی او کله چې د قران کریم نسبت د یو عام سیس سره راشي نو هغه عام شی هم هغه خاص کیږي بیا الله جل شانه ورته بیا داسې عزت ورکړي